د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د وروستیو جنجالونو په تړاو د ولسمشر غني وینا. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنایتونو په دوام یو ځل بیا زموږ خاوره د بمباریو نښه شوې او د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زموږ ګډه وینه بیا په ډېرې بېرحمۍ بهول شوې ده. د دغه تیري د شهیدانو کورنیو د کرښې دواړو غاړو ولسونو ته د تسلیت په وړاندې کولو ټپیانو ته د سملاسي روغتیا دعا کوم. د دغو وژنو مرتکبینو هیره کړې چې د یو بېګناه انسان وژنه د ټول بشریت وژنه ده او قاتلانو سره به یې د اعمالو جلا جلا حساب کیږي. لسیزې وشوې چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو د ولسونو د ځپنې او د ځینو کړیو د سیاسي ګټو لپاره هلته د تاوتریخوالي د پارونې وژنې تګلاره پرله پسې پراخیږي. انګریز استعمار له لویه سره دا کرښه د ګډ تاریخ، ګډ کلتور او ګډ فکر لرونکو ولسونو د بیلولو او د هغوی د ودې د مخنیوي لپاره ایستلې او د هغوی فزیکي امحا وژنه یې د دغه هدف ته د رسیدو وسیله ټاکلې وه. په وژلو، ځپلو او کړولو نه غوڅېږي. د دې لپاره عقل، تدبیر او منطق ته اړتیا ده. وینه هغه وخت درېدلی شي چې ټول افغانانو ته په افغانستان، خیبر پښتونخوا او بلوڅو ته له نورو قومونو سره په ګډه په بلوچستان کې د سولیز ژوندانه، ودانۍ او سوکالۍ امکان او انتخاب ورکړل شي او افغانستان ته د ستراتیژیک سرحد د کتو پر ځای د هغه بشپړې خپلواکۍ ته درناوی وشي. د نړۍ اوسنۍ تلاطم او ګڼو ننګونو ته په کتو به دا عاقلانه نه وي چې د خپلو ستونزو د غځولو لپاره نړیوالو بنسټونو او قدرتونو ته سترګې ونیول شي. د سیمې د ولسونو د سوکالۍ او پرمختګ لپاره داسې تفکر او لیدلوري ته اړتیا ده چې 2.5 لسیزې وروسته د معاصر افغانستان 300 کلنه او د پاکستان جوړېدنې 100 کلنۍ ته په چمتووالي کې د منطقوي همغږۍ، ولسي نیکمرغۍ او تلپاتې سولې له لارې د نورو بحرانونو مخه ونیول شي. زموږ د کوچنیانو، ځوانانو، میرمنو او راتلونکو نسلونو برخلیک د نن او سبا په سنجولو او عملي اقداماتو تړلی او د عملي اقدامات د همدغو قشرونو او ټول بشري ځواک له بشپړ ګډون پرته ناشونی دی. اوس انتخاب زموږ په لاس کې دی او ډېر واضح دی. که د وینو پر لار ځو باید د عواقبو او راتلونکو مسؤلیتونو منلو ته یې هم چمتو او هم چمتو واوسو. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.